قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ. د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب، کتابچې او قلم سره ماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ او تاسې په 28 درس کې په مطلق اعظمی او مطلق اصغري نقطو باندې کار وکړو. مطلق اصغري کې مو مثال حل کړ، خو مطلق اعظمي موږ او تاسو سره چون وخت نه و، بیا ما ویلې چې زه په بل ساعت کې به تاسو ته زه په دې باندې کار وکړم. نو نن راځم د یوې تابع په مطلق اعظمي او اصغري نقطو باندې یو ځل بیا تاسو ته کار کوم. خو زموږ او ستاسې هدف د مطلق اعظمي او اصغري نقطو پیژندل دي، تر څو موږ او تاسې مطلق اعظمي او مطلق اصغري نقطه وپیژنو او د مشتق په استعمال کې موږ له دې نه څنګه وکړو، استفاده وکړو او کار ترې واخلو. نو که چیرې موږ او تاسې مطلق اعظمي او مطلق اصغري نقطه ونه پیژنو، نو موږ او تاسې مشتق هم څنګه کولی شو، استعمالولی نشو. صحیح شو؟ نو دا یو ډېر مهم استعمال دی. اوس راځم زموږ او ستاسې نننی درس 29 ستاسې د کتاب صفحات 94 او موضوع مو د یو تابع مطلق اعظمي او اصغري نقطه. تېره ورځ هم تاسو ته ما مطلق اعظمي او مطلق اصغري نقطه تعریف کړې وه. راځم یو ځل بیا یوه تابع څه وخت مطلق اصغري بلل کېږي؟ که چیرې وایي که چیرې اکس صفر او اف اکس صفر دا راکړل شوي وي، معینه نقطه او تابع راکړل شوې ده، دا هغه وخت مطلق اعظمي بلل کېږي چې د اکس په ټکي کې اف اکس دا کوچنی او مساوي د چی نه وي؟ اف اکس صفر نه وي. نو موږ او تاسې بیا د اف اکس صفر ته څه وایو؟ مطلق اعظمي وایو. صحیح شو؟ دویم، که اکس صفر او اف اکس صفر تابع هغه وخت په دې کې مطلق اصغري بلل کېږي چې د اکس په نقطه کې څه وي؟ اف اکس لوی او مساوي د اف اکس صفر نشي. اف اکس لوی او مساوي د اف اکس صفر نشي. صحیح شو؟ نو بیا موږ او تاسې څه وایو؟ نو بیا موږ او تاسې اف اکس صفر ته مطلق اصغري وایو. راځم چون تېره ورځ ما تاسو ته په دې باندې کار کړی و، یو مثال دی، په دې مثال درته کار کوم. تقریبا ستاسې د کتاب په څویمه صفحه کې دی؟ په 94 صفحه کې یو مثال دی. مثال داسې دی وایي اف اکس مساوي کېږي بالکل ښه اف اکس مساوي کېږي د اکس مکعب منفي 3 اکس مثبت 2 اکس مکعب منفي 3 اکس مثبت 2. د تابع اعظمي او اصغري ټکي پیدا کړئ. د تابع اعظمي او اصغري نقطې پیدا کړئ. صحیح شو؟ دا موږ او تاسې اوس پیدا کوو. څنګه کولی شو موږ او تاسې د دې تابع اعظمي او اصغري نقطې پیدا کوو؟ حال ته راځم. لومړی مشتق نیسو. دا ډېر مهم ده. راځم لیکم چې اف اکس مساوي کېږي د اکس مکعب منفي 3 اکس مثبت 2. که چېرته مشتق واخلم، د اف تابع مشتق نظر اکس ته مساوي شد 3 اکس مربع منفي 3 هغسې هم صفر شو. اوس دغه لومړنی مشتق زه څنګه کومه؟ د صفر سره مساوي کوم. صحیح شو؟ نو داسې به شي 3 اکس مربع منفي 3 مساوي په صفر. 3 مساوات نه خواته وړم، 3 اکس مربع مساوي 3 دواړه خواوې په 3 وویشم. دا دې سره اکس مربع مساوي شو د یو سره، دواړه خواوې د جذر لاندې اخلم. څه لاسته راغی؟
x یو مساوي یو او x دوه مساوي منفي یو مثبت منفي یو جذر لاندې چې اخلو دوه قیمتونه مثبت او منفي لاسته راځي. اوس دغه قیمتونه راخلم په دې تابع کې بیا څنګه کومه وضع کومه. راځم که چېرته پکې یو وضع کومه اف x مساوي شو د x مکعب منفي 3x مثبت 2 اف د یو په نقطه کې دا مساوي یو مکعب منفي 3 ضرب یو جمع 2 اف د یو په نقطه کې مساوي یو منفي 3 مثبت 2 دا مساوي 2 او 3 3 نه چې 3 لاړ شي 0 یو دویم بل قیمت پکې وضع کومه 0 اف 0 مساوي 0 مکعب منفي 3 ضرب 0 جمع 2 اف 0 مساوي شو ده 0 چې مکعب کې 0 منفي 0 جمع 2 مساوي څو 2. راځم بله نقطه څو ده بله نقطه هم شته ده 2 هغه هم پکې څنګه کومه وضع کومه اف څو اف 2 پیدا کوم. تابع مو د اف ایکس مساوي کیږي د ایکس مکعب منفي 3x مثبت 2 اف 2 مساوي 2 مکعب منفي 3 ضرب 2 جمع 2 اف 2 مساوي 2 چې مکعب کې 8 منفي 6 جمع 2 دا هم مساوي څو راځي دا مساوي 8 او 12 منفي 6 مساوي 4 مساوي څو 4 بالکل پیدا شو. اوس زه څنګه کار کوم اوس په دې کې دغه اف مینیمم نقطه چې ده اف یو مساوي 0 دې نقطې ته موږ تاسو چې وایو دې نقطې ته موږ تاسو مینیمم نقطه وایو او دلته موږ تاسو سره دوه دانې یو اعظمی او یو اصغري نقطه لاسته رااله یو اصغري نقطه منفي یو او 4 ده او بل اعظمی نقطه او بل اصغري نقطه چې دغه موږ تاسو سره څو ده د یو او 0 نقطه ده موږ تاسو سره د یو او 0 نقطه ده. صحیح شو. نو راځم په ګراف کې هم کولی شم او د وای محور په څو نقطه کې قطع کړي مخکې ما لاسته راوړو 0 او څو دی 0 او 2 په نقطه کې قطع کړي د وای محور. کله چې x 0 شي دا دی وای به 2 شي نو د وای محور په 0 او 2 نقطو کې څنګه کې قطع کړي. راځم په ګراف کې درته ښیم بیا هغه جدول څنګه کوم تاسو ته جوړوم بیا وخت هم څنګه کېږي پوره کېږي. ښه چون دا دریمه درجه تابع ده ګراف په دې شکل باندې راځي تاسو وګورئ د دې ګرافونه موږ تاسو پر روانه موضوعګانو کې د دریمه درجه تابع ګرافونه موږ سره شته به په هغې باندې موږ کار کوو. ښه صحیح شو. داسې دا نقطه چې ده دې ته موږ تاسو څو نقطه وایو منفي یو او 4 ګورئ یوه اعظمي نقطه دا یې چېرته قطع کړی دی د یو او 0 او 2 0 او 2 او دغه نقطه چې ده دا یو او 0 نو دې ته موږ تاسې مینیمم اصغري ټیټه نقطه ده او دغه چې ده موږ تاسې سره میکزیمم تر ټولو لوړه نقطه ده دې ته موږ تاسې د میکزیمم یا تر ټولو لوړه نقطه وایو او دا د وای محور سره د څه شي نقطه ده د وای محور سره د تقاطع نقطه ده. موږ ته څه ویلو موږ ته ویلو چې د اف ایکس مساوي ایکس مکعب منفي 3x مثبت 2 د تابع اعظمي او اصغري نقطه پیدا کړي دا د هغې اعظمي نقطه او دا د هغې څه اصغري نقطه. یو ګراف یې راکړی په دې ګراف کې دا خبره روښانه کوم بیا نور نو چې دی سات پوره کېږي. ښه ګراف په داسې شکل باندې دی دا ایکس دا د اف تابع مشتق نظر ایکس ته او دا د اف ایکس. صحیح شو. ښه منفي لا يتناهي مثبت لا يتناهي یو. صحیح شو. دا هم منفي لا يتناهي مثبت لا يتناهي. اوس راځم زه قیمتونه ورکوم که چېرته ایکس ته منفي 2 ورکوم لږ بیا نږدې دلته ولیکو منفي 2 یو
بل څو ورکوم بل قیمت ورکوم -1 -1 بل قیمت ورکوم 0 بل قیمت ورکوم 2 ښه په دې کې یوازې 2 نقطې دي چې یو -1 دی دا په 0 کېږي او بل قیمت چې د 1 دی 1 دی بالکل -1 0 بیا 1 صحیح شو او دا په 0 کېږي بالکل 0 کېږي نور موږ او تاسې په دې کې څنګه کار کوو ګوره مثبت مثبت منفي منفي او مثبت ښه اوس زموږ هدف څه دی موږ او تاسې دغه نورې نقطې راخلم دلته یې وضع کوم او دغه نورې ټولې نقطې موږ او تاسې ته لاسته راځي که چیرې -2 زه د ایکس په ځای وضع کوم وګورئ f -2 دا مساوي منفي ده چې مکعب کې مثبت کېږي نه -2 چې مکعب کې 8 منفي کې مثبت 3 په 2 کې 6 جمع 2 مساوي 0 یو دا 0 شو ستاسو کتاب کې دا نقطه څو لیکلي -5 پر 6 لیکلي هغه بیا اصلاح کې اشتباه ده دویم که چېرته -1 شي دلته -1 وضع کړه f -1 مساوي شو ده -1 چې مکعب کې -1 کې مثبت 3 او مثبت 2 3 څو کېږي 5 نه چې یو لاړ شي 4 دا به 4 شي دا نقطه مو څو شوله 4 شوله بالکل صحیح دی ښه او دا مینیمم نقطه هم ده دا مینیمم ده بل که چېرته 0 شي 2 کېږي که نه 2 او که چېرته 1 شي f1 مساوي ده یو چې مکعب کې 1 -3 مثبت 2 مساوي څو 2 یو 3 نه چې 3 لاړ شي 0 دا هم څنګه کېږي 0 کېږي دې ته موږ او تاسې میکزیمم نقطه وایو سمه ده ګوره دې ځای نه راځي 0 ته د 0 نه راځي 4 ته د 4 نه ځي 2 ته د 2 نه بیا ځي څه شي ته 0 ته او د 0 نه بیا پورته ځي نو ګورې یوه اعظمي یوه اصغري او یوه اعظمي نقطې څه شی ده درلودونکې ده سمه ده په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ نور ډېر مثالونه چې ستاسو په کتاب کې شته د مطلق اعظمي او مطلق اصغري نقطې په واسطه تاسو حل کړئ چون دلته ستاسو کتاب کې په 96 صفحه کې 2-3 مثاله دي دا به ستاسو کورنۍ وظیفه شي په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ دا حل کړئ او ځان پرې پوه کړئ دا کورنۍ وظیفه شوه ستاسې نن ورځ لپاره همدومره بس د خپل ځان ډېر خیال ساتئ